د میرانشاه پریس کلب شمالي وزیرستان مخې ته نن سرکاري ټیکهدارانو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې نه مخکې پریس کنفرنس وکړو. میر اول مطالبه دا ده چې هغې نه دا بین چک شي. دویمه مطالبه چې د میش ټیکهدارونو څومره چارې کړې دي په هغې چې د میر لایبیلیټي دو میر حکام بالا ته دا درخواست کی د دې پرنټ میډیا په ذریعه سره چې هغې د میش احکامات صادر کړو چې میش ته خپلې بقایاجات میلاو شي، ځکه چې په میش باندې د مختلفې سټورۍ د دیکانې د سیمټې د ساریې او سره سره د مزدورانو په میش باندې ډېرې زیاتې قرضې دي او هغې میش سخت مجبور کړي او دې مطالبات پیش کړل چې چونکې ډېر زیات وخت وشو، زموږ بیلونه بند دي، زموږ کارونه بند دي، موږ ادایګانې کول دي، موږ مزدور مستري ته روپۍ ورکول دي، خو بار بار اپیل او مظاهرې او احتجاجونو باوجود زموږ کارونه نه خلاصېږي. میرا په دې وجه د احتجاج مجبور شوي چې دې وجه راغلي چې موږ سورا پرامن غا پریس کانفرنس وکړو د ترقیاتي سکیمې بندولې خراب خو هغه حکومت څه اکشن په ونه خصو چې موږ ته د ترقیاتي سکیمې نه خلاص کړي وای. خو په موږ د خاص کر د خپل لایبیلیټي د قرضې د مطالبات را چې موږ قرضه په حکومت وغوښتېدو لایبیلیټي ته چې موږ ته ملاو شي ویلې چې په موږ باندې قرضې دي، په موږ باندې د سیمټې قرضې دي، په موږ باندې خښتې ول قرضې دي، په موږ باندې د باجرۍ والا قرضې دي، په موږ باندې مزدورونه قرضې دي، په موږ باندې باجرۍ والا قرضې دي، ترانسپورټ قرضې دي، هر باندې دا غون کېرې ته ویلوړي او پیسې نه غوړي. موږ مجبور یو چې موږ په خپل ځای باندې نه خرڅوي د خلکو ته موږ روپۍ ورکوي. که حکومت موږ سره ظلم کو یا په موږ مجبوري ده چې څوک په موږ باندې دا د پریس کانفرنس په وجه باندې د احتجاج په وجه باندې دا موږ د خپل خبره ده چې خپل ظلم چې موږ سره شي دا موږ د حکومت ته رسوي. ایس موږ روډ بند کړی و، احتجاج مې شروع کړی و، خو د انتظامیه والا راغلل، تحصیلدار صاحب راغلو، میر راغلل، سول سینه ته وکړه چې موږ ته 2-3 ورځې ټایم روکا انشاءالله دا تاسو پیسې چې کومې دي دا به موږ انشاءالله هغې وځپله بیا واضحه ده وی چې ډیپټي کمشنر د نارث او د ساوث دا نوټیفیکیشن کړی دی چې هر قسم کارونو باندې بالکل پابندي دي او ادایګانې او نوي کارونه به نه شروع کیږي. نو د دې د وجې نه دغه خلک مجبوره شول او نن روډ ته راووتل او دا مطالبه یو ځل بیا دوره وکړه. صفدر داور، میرانشاه، شال نیوز، شمالي وزیرستان.